د روسیې پلازمینې شاوخوا کې د کنسرت پر یو سالون وسلوال برید ته غبرګونونه بیلابیل هیوادونه لکه افغانستان دغه ترهګریز برید غندلی او د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د هیوادونو د ګډ اقدامات غوښتنه یې کړې. اسلامي امارت دې بریدونو ته په غبرګون کې هغه د اسلام بدنامولو په موخه د استخباراتي سازمانونو کار او د سیمې لپاره د ګواښ رامنځته کول بللی دی. د سیمې هیوادونه باید پرېکنده، روښانه او همغږی دریځ د داشن بریدونو پر وړاندې چې موخه یې د سیمې بې ثباتي ده ولري. ملګري ملتونه هم د دې بریدونو په غندلو سره عدالت د عاملانو کاږلو غوښتنه یې کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو ټینګار کړی چې ترهګري په ټول اشکال سره د نړیوالې سولې او امنیت ته تر ټولو جدي ګواښ جوړوي. اړینه د عاملان، سازمان کوونکي او د دې ترهګریزو اعمالو مالي تمویل کوونکي عدالت ته وکاږل شي. امریکا، چین، اروپایي ټولنه او یو شمېر نور هیوادونه هم په ماسکو کې دا برید غندلی. په دې منځ کې ایران هم د ترهګرۍ پر وړاندې د نړیوالې ټولنې پر ګډ اقدامات ټینګار کړی دی. له ترهګرۍ سره ګډه او اغېزمنه مبارزه د نړیوالې ټولنې جدي او له تبعیض پرته اقدام ته اړتیا لري. د روسي رسنیو راپور له مخې د ماسکو شاوخوا کې د کنسرت پر یوه سالون په یو وسلوال برید کې 115 تنه وژل شوي او څه باندې 100 تنه نور ټاپیان شوي دي. د کرملن ماڼۍ اعلان وکړ چې د روسیې فدرال د امنیت سرویس د 4 تنو ترهګرو په ګډون 11 تنه د دې برید په تړاو نیولي دي.